د ماشومانو روزنه پر یو لړ اصولو ولاړه ده، په ګډه روزنه. ځینې پلرونه چې کله بېګا ستړي ستومانه کور ته راستانه سي، په هیڅ ډول نه غواړي چې خپل ماشوم ته پاملرنه وکړي. مور یې هم له دې امله چې د ورځې په اوږدو کې کار او د ماشومانو پالنه کړې وي، ستړیا احساسوي او د خاوند لاسنیوي ته اړتیا لري. ښایي خاوند ته یې همدا ډېره سخته نه وي، همدا چې د مېرمنې له غېږې ماشوم ور واخلي ډېرو موخو ته رسېدای سي. د هغه له جملې ویلی سو چې د ده او ماشوم ترمنځ یې اړیکه وده کوي. همداسې دې ته ورته په دې کار سره یې مېرمنې ته د مینې ښکارندویي او د هغې د مسوولیتونو قدردانۍ څرګندېږي. په دې هر څه سربیره یې مېرمن د دې احساس خپلوي چې ګواکې خاوند یې اوس هم ارزښت ورکوي او هماغسې پاملرنه ورته کوي څنګه یې چې له امیندوارۍ وړاندې کوله. یو لړ نور پلرونه بیا داسې هم وي چې کله بېګا کور ته راستانه سي، له ډوډۍ خوړلو وروسته بیرته له کوره وځي او تر ناوخته له ملګرو سره بوخت وي. مېرمن یې له ماشوم او بچیانو سره یوازې پرېږدي. بهانه یې دا وي چې ګواکې له واده وړاندې همداسې روږدي سوی، خدای یې هیره کړې وي او یا ځان نه پوهوي چې الله جل جلاله ماشوم ورکړي او د خپل ژوند تګلاره باید بدله کړي، ځکه اوس نوي مسوولیتونه ورپر اوږو سوي او ژوند یې هم بدلون کړي. اوس پلار سوی او باید د ماشوم اړوند له خپلې مېرمنې سره په ګډه مسوولیتونو ته اوږه ورکړي. تازه پلاران سوي خو بیا په دې هم غیرت ځان ته دروي چې ولې یې زوی د مېرمنې پام دومره ډېر ځان ته وراړولي، ځکه خو مېرمن هم باید له دې خبرې بې پروایي ونه کړي. خاوند ته دې پوره پاملرنه کوي. د مثال په توګه کور ته د خاوند د راتلو پر وخت هغه ته په بیړه ښه راغلاست ویل، په نرمۍ او ښه توګه هغه څه ورکول چې اړتیا ورته لري. هېڅ وخت یې له خپل خاوند څخه له دې امله ماشوم نه اخلي چې ګواکې نارینه د ماشومانو په پاملرنه نه پوهیږي او یا یې نسي کولی.